د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. د زده کړې په کور کې خپرونې ته په خیر راغلی. نن د 11 ټولګي د مضمونونو نوبت دی. د ریاضي په مضمون کې نن ورځ د هایپربولا په موجي یا حادي خطونو باندې خبرې کوو. د هایپربولا حادیګانې یا موجي خطونه یا موجیګانې په دې باندې نن خبرې کوو. په هر هایپربولا کې دوه موجي خطونه یا حادي خطونه وجود لري. هر هایپربولا دوه حادیګان لري، دوه حادي خطونه لري. حادي خطونه څه شی دي؟ دا هغه خطونه دي چې د هایپربولا پر متقاطع محور یا محراکي محور باندې عمود وي او فاصله د هایپربولا له مرکز څخه مثبت منفي a پر e یا مثبت منفي a مربع پر c وي. حادي خطونه څنګه تعریف کولی شو؟ حادي خطونه د هایپربولا حادي خطونه هغه خطونه دي چې د هایپربولا په متقاطع محور یا محراکي محور باندې عمود وي او فاصله د هایپربولا له مرکز څخه مثبت منفي a پر e یا مثبت منفي a مربع پر c وي. دا د هایپربولا دوه موجي خطونه لري. هایپربولا فرض کړئ دلته په یو شکل کې په نظر کې ونیسو. فرض کړئ دا د وضعیه کمیاتو سیستم د هغه هایپربولا په نظر کې نیسو چې مرکز یې د وضعیه کمیاتو مبدا وي. دلته دوه دانې هایپربولا په نظر کې ونیسئ. دا فرض کړئ یو هایپربولا یوه شاخه شوله، بلې په دې ځای کې ښیو. دا دوه دانې هایپربولا او شاخې دي. اوس په دې شکل کې دا د ایکس محور دی او دلته د وای محور لرو او مبدا ښیي. دا د ا ټکی ښیو، دلته ا نقطه ده او په دې ځای کې د ا زبر راسونه دي. دوه موجي خطونه وي په هغه کې په هایپربولا کې. دا په متقاطع محور، متقاطع محور دا ا زبر محور دی. دلته فرضاً داسې یوه کرښه عمودا رسم کوو په دې ډول. فاصله یې معلومه وي، لکه فاصله یې محاسبه کیږي ورته. فاصله به یې له مرکز څخه محاسبه کوي. دغه فاصله چې د او نه تر دې کرښې پورې باید څومره واټن ولري؟ دا فاصله a مربع پر c وي. لکه هایپربولا معادله به درکړې وي a مربع به راواخلئ په c نه به وشي هر څومره قیمت چې لاسته راغی همدومره فاصله به د او د نقطې نه یا د هایپربولا له مرکز نه څنګه کوي؟ دواړو خواو ته جلا کوي. دوه دانې موجي خطونه پکې موجود دي په دې شکل باندې دی. دا یو که چیرې د دې موجي خط معادله x مساوي، ځکه دا کرښه د وای محور ته موازي ده، x مساوي د یو مثبت ونیسو مثبت a پر e یا که د ای پر ځای سی پر ای هغه د عین المرکزیت خپل فارمول وضع کوي نو څه شی به ترې جوړ شي؟ مثبت a مربع پر c a مربع پر c. ای چې سره مساوي دی ای مساوي c پر a دی. c پر a چې دلته ولیکئ د ای پر ځای چې کسر ساده کوي مربع پر c جوړیږي. او د دې حادي معادله به داسې ولیکو x مساوي منفي a پر e یا دا مساوي کیږي منفي a مربع پر c منفي a پر e یا منفي a مربع پر c. دې معادلې پر اساس لیکلی شو. دا د کومې هایپربولا موجي خطونه شول؟ دا د هغې هایپربولا موجي خطونه د هغې هایپربولا موجي خطونه چې محراکي محور یې
محراکي محور یې د ایکس په محور واقع وي. محراکي محور یې چې د ایکس په محور باندې واقع وي د هغوی د موجي خطونو معادله دا شکل لري ا پر ای یا ا مربع پر سی یا منفي ا پر ای. دا د کچېرې بیا د هایپربولا موجي محراکي محور د وای په محور باندې پروت وي چې د ایکس په محور نه پروت وي معادله به داسې لیکئ چې ایکس مساوي مثبت منفي ا پر ای یا دا مساوي کیږي مثبت منفي ا مربع پر سی. دا شکل شول. او کچېرې د هایپربولا محراکي محور د وای پر محور باندې پروت وي بیا د حادي خطونو معادله څنګه لیکلی شو. دا فرض کړئ د هایپربولا هغه دي شاخې دي دوه دانې یو دلته په نه دا د ا راس وښیئ او یو په دې ځای کې په پام کې نیسو ا زبر ا دی او دلته ا زبر وي دا د ایکس محور شو او دلته د وای محور وي. دلته اوس که وګورو په دې ځای کې داسې یوه کرښه تیروو په دې شکل باندې دې معادله بیا وای مساوي نور هماغه فارمول دی خالي وای دلته ورته وای مساوي مثبت ا پر ای یا مثبت ا مربع پر سی او یو موجي خط په دې ځای کې ورته رسم کړئ دلته یوه موجي کرښه رسموو. دې معادله وای مساوي منفي ا پر ای یا منفي ا مربع پر سی کیږي. په دې ترتیب باندې یعنی د هغې هایپربولا د موجي خطونو معادلې چې محراکونه یې د وای په محور محراکونه یې د وای په محور واقع وي د هغوی معادله بیا دا شکل لري چې وای مساوي مثبت ا پر ای مثبت ا مربع پر سی صرف وای ورته په وای باندې معادله خیال ته په ایکس باندې دا د موجي خطونو معادلې شولې دا باید ورته یاد کړئ. بل راځو د هایپربولا مجانبونو ته. د هایپربولا مجانبونه څه ډول پیدا کولی شو. اول مجانبونه باید تعریف کو. په هایپربولا کې دوه مجانبونه وجود لري. مجانبونه کوم خطونه دي او د یوه هایپربولا لپاره یې څه ډول ترلاسه کولی شو. د هایپربولا مجانبونه د هایپربولا مجانبونه څه شي دي؟ مجانبونه دا هغه خطونه دي چې د هایپربولا له مرکز څخه تیر شي او د هایپربولا سره په لایه نهي کې مماس وي. مجانبونه ورته وایي. مجانبونه څنګه تعریف کولی شو؟ د هایپربولا مجانبونه هغه خطونه دي چې د هایپربولا له مرکز څخه تیر شي. د هایپربولا له مرکز څخه تیر شي او په لایه نهي کې د هایپربولا سره مماس وي. په لایه نهي کې د هایپربولا سره مماس وي. دا دوی خبرې. مرکز دوه مستقیم خطونه دي چې د هایپربولا له مرکز څخه تیریږي او د هایپربولا سره په لایه نهي کې مماس وي. دې ته مجانبونه ویل کیږي. هایپربولا څو مجانبونه لري؟ دوه مجانبونه لري. هر هایپربولا دوه مجانبونه لري. معادلې څه ډول وي د دې مجانبونو؟ فرض کړئ دلته هم دوه حالت
حالت دي. که چیرې د هایپربولا محراکي محور یا محراکونه د ایکس پر محور باندې واقع وي، دا فرض کړئ د هایپربولا راسونه یا محراکونه وښیو، دا په کوم محور باندې پراته وي؟ د ایکس په محور باندې واقع وي. بیا مجانبونه څه ډول معادله لري؟ بیا داسې دي، د هایپربولا مرکز د مبدا کې داسې یوه کرښه تیروو. دلته دا کرښه د هایپربول ګراب ته ډېره ورنږدې کیږي خو ولې قطع کولی یې نشي، ډېره ورنږدې کیږي خو هغه قطع کوي نه. او بله برخه یې په دې ځای کې داسې تیروو، دلته تیریږي. دا دوه مجانبونه په هایپربولا کې وجود لري. د مرکز څخه د هایپربولا له مرکز نه به څنګه کېږي؟ دې نه به تیریږي او د هایپربولا له شاخو سره به په لایت نهي کې مماس وي. دا مجانب دوه دي. که چیرې هایپربولا داسې وي، یعنې د هایپربولا معادله دا شکل ولري چې ایکس مربع پر a مربع منفي y مربع پر b مربع مساوي کېږي له یو سره، یعنې دا ډول معادله هایپربولا ولري. یا هغه هایپربولا چې محراکونه یې یا محراکي محور یې د ایکس په محور باندې منطبق وي، د مجانب معادله یې دا وي y مساوي مثبت منفي b پر a ایکس. دا د مجانبونو معادلې دي، یعنې دوه مجانبه دي، یوه کې به مثبت علامه او بل کې به منفي علامه ونیسئ. د مجانبونو معادلې به دا شکل باندې لیکئ. وای مساوي مثبت منفي بي پر ا، فرضاً دا مجانب وښیو، وای مساوي مثبت بي پر ا ایکس. دا بل څنګه وښیئ؟ وای مساوي منفي بي پر ا ایکس. دا د مجانبونو معادلې شولې. او که چیرې بیا هایپربولا هغه هایپربولا وي چې محراکي محور یې د وای پر محور باندې پروت وي یا محراکونه یې د وای په محور باندې منطبق وي، فرضاً په دې ډول یوه هغه ولرو هایپربولا ولرو، دغه شکل باندې هایپربولا وجود ولري. داسې دې ډول هایپربولا هغه بیا څنګه پیدا کولی شو؟ فرض کړئ دا د ایکس محور شو او دلته د وای محور وجود لري. دلته فرضاً دا د هایپربولا دوه دانې شاخې شولې، داسې بله شاخه یې په دې ډول تیره شوې وي. نو دې شکل یا د دې هایپربولا معادله بیا څنګه لیکلی شو؟ دا ا نقطه وښیئ او دا د اعتبار ټکی وي. یعنې که د هایپربولا معادله دا شکل ولري چې وای مربع پر ا مربع منفي ایکس مربع پر بی مربع مساوي کېږي له یوه سره، دا د هایپربولا معادله وي. هغه هایپربولا وي چې محراکونه یې د وای پر محور باندې پراته وي یا منطبق وي. نو دې ډول هایپربولا د مجانبونو معادله بیا څنګه لیکل کېږي؟ وای مساوي مثبت منفي a پر b x. دا بیا د دې ډول هایپربولاو د مجانبونو معادله په ګوته کوي. د هغې هایپربولا د مجانبونو معادلې چې محراکونه یې د وای په محور نه پراته وي a پر b x، یعنې یو به مثبت، فرض کړئ دا مجانب لیکم وای مساوي مثبت a پر b x او دا بل مجانب معادله لیکو وای مساوي منفي a پر بی ایکس. په دې ترتیبي معادلې لیکلی شو. دا د هایپربولا د مجانبونو معادلې شولې. په نمایندګۍ د دې یوه معادله ثبوت کوو، کتاب کې ثبوت کړی سیر، اخره کې لږ خبره پکې ده چې کیدای شي که تاسو خپله وګورئ ښه ورباندې پوه نه شئ. دا یوه معادله ثبوت کوو. فرض کړئ هغه هایپربولا معادله ثبوت کوو چې محراکي محور یې د ایکس پر محور باندې پروت وي، محراکونه یې د ایکس په محور باندې پراته وي. د دې هایپربولا معادله، یعنې که چیرې د هایپربولا معادله دا شکل ولري چې ایکس مربع پر a مربع منفي y مربع پر
بی مربع مساوي کیږي له یو سره. دا د هایپربولا معادله وي. د مجانبونو معادله کوم شکل لري؟ د مجانبونو معادله وای مساوي مثبت منفي بی پر ا ایکس دا شکل لري. وای مساوي مثبت منفي بی پر ا ایکس دا د هایپربولا د مجانب. د معادلې ثبوت ته راځو. هغه معادله راخلو. دا خبره څنګه کوو؟ دا اوس ثبوت کوو. د ثبوت لپاره ایکس مربع پر ا مربع منفي وای مربع پر بی مربع مساوي کیږي له یو سره. لومړی د دغې معادلې دواړه خواوې په ا مربع بی مربع کې ضرب کوي. اطراف لاندې ا مربع بی مربع کې ضرب وو چې دا مخرجونه ختم شي. دی کې چې ضرب کوي ا مربع سره ختم څه شی پاتې شول؟ بی مربع ایکس مربع منفي دا چې دلته ضرب کوي منفي ا مربع وای مربع مساوي کیږي یو چې پکې ضرب کوي ا مربع بی مربع. اوس دا وای مربع دا منفي ا مربع وای مربع هم دلته ساتو. منفي ا مربع وای مربع مساوي کیږي د بی مربع ایکس مربع ښي طرف ته ولیږئ. دا به منفي بی مربع ایکس مربع مثبت ا مربع بی مربع شي. دواړه خواوې که منفي علامه کې ضرب کو یا دواړه خواوې په منفي ا مربع وویشئ یا په منفي علامه کې که دواړه خواوې ضرب کوي کتاب مطابق ا مربع وای مربع مساوي کیږي بی مربع ایکس مربع منفي ا مربع بی مربع. اوس اطراف په ا مربع باندې څنګه کوي وویشئ. دواړه غاړې په ا مربع وویشو. وای مربع به مساوي شي له دلته به بی مربع ایکس مربع پر ا مربع منفي دا بل به منفي بی مربع شي. اوس هغې خوا کې وای مربع مساوي کیږي له هلته دغه اول حد بی مربع ایکس مربع پر ا مربع دا ورته مشترک نیسو. دا چې شریک ونیسئ بی مربع دا چې دلته وویشئ یو منفي دا بی مربع راواخلئ په دې تقسیم کوي. وینئ داسې وویشئ عملا بی مربع راواخلئ تقسیم یې کوي پر بی مربع ایکس مربع پر باندې. بی مربع به خپل ولیکئ. علامه د تقسیم به ضرب ته واوړي. دویم کسر به معکوس شي یعنی ا مربع پر بی مربع ایکس مربع. بی مربع سره ختمیږي منفي شی پاتې کیږي ا مربع پر ایکس مربع وشي. اوس څه کوو؟ په دې کې دواړه خواوې د دغې افادې دواړه خواوې تر دویم یا مربع جذر لاندې نیسو. وای مساوي کیږي له دغه خواوه هم د جذر لاندې ونیسئ. وای مساوي کیږي بی مربع ایکس مربع پر ا مربع ضرب یو منفي ا مربع پر ایکس مربع د جذر لاندې. اوس دواړه خواوې دې وای پاتې شولو. وای مساوي کیږي له د جذر نه بهر که علامه و مثبت منفي ولیکو. بی مربع دا چې جذر نه وځي مربعګانې جذر سره ختمیږي څه شی کیږي بی پر ا ایکس یا بی ایکس پر ا پروا نه کوي ضرب جذر په داخل کې یو منفي ا مربع پر ایکس مربع د جذر لاندې دا پاتې کیږي. اوس مونږ ووایو چې مجانبونه هغه خطونه دي چې په لایه تناهي کې د هایپربولا له شاخو سره مماس شي. نو که چیرې اوس په دې ځای کې ایکس تقارب یا نږدېوالی لایه تناهي ته وکړي. ایکس چې ډېر لوی شي نو ایکس مربع به ښه لوی شي یا ډېر به لوی شي. نو ایکس مربع کله چې ایکس تقارب لایه تناهي ته وکړي نو دغه ا مربع پر ایکس مربع دغه کسر به تقریبا څه شی شي دا به صفر شي. نو چې دا کسر صفر شولو د جذر په منځ کې به یو پاتې شي. یو چې له دې سره ضرب کړي همدا افاده به حاصله شي یعنی وای به مساوي شي له مثبت منفي بی پر ا ایکس سره. یعنی دې ځای کې ایکس ته ځکه تقارب لایه تناهي چې مجانبونه چې دي دا د ګراب سره په لایه تناهي کې مماس کیږي. ایکس که ډېر لوی شي نو ایکس مربع به ښه لوی شي یعنی ښه ډېر به لوی شي ځکه چې دا خو
یو عدد چې خپله لوی وي هغه چې لوی عدد چې مربع شي لویږي برعکس که کوچنی عدد په تاوان یې پورته شي بیا کوچنی کېږي نو ایکس مربع به نهایي لوی شي بې نهایت بشي نو ا مربع پر ایکس مربع به صفر شي صفر ته به نږدې شي دا چې صفر شولو دلته څو پاتې شو یو پاتې شو د یو مربع جزر یو وي یو چې دې سره ضرب کوي مثبت منفي بي پر ا ایکس کېږي نو دا د مجانبونو یعنې دا دوه معادلې شولې یو وای مساوي بي پر ا ایکس بله معادله وای مساوي منفي بي پر ا ایکس دا د هایپربولا د مجانبونو معادلې دي چې په دې ترتیب سره لاسته راځي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د 11 ټولګي د ریاضي درس تر همدې ځای و په راتلونکي ساعت کې به په مثال د هایپربولا په مثالونو باندې کار کوو ګرانو زده کوونکو د 11 ټولګي د فزیک د مضمون نوبت دی نن ورځ په فزیک کې د تعادل په شرطونو باندې خبرې کوو د تعادل شرطونه په عمومي صورت تعادل چې دی دا دوه شرطونه لري د تعادل عمومي شرطونه دوه دي دوه عمومي شرطونه لري کوم شرطونه دي لومړی شرط د تعادل دا دی چې پر جسم باندې باید د ټولو وارد شویو قوو الجبري مجموعه له صفر سره مساوي شي د تعادل لومړی شرط پر جسم باندې د ټولو عمل کوونکو قوو الجبري مجموعه باید له صفر سره مساوي شي څه معنا یعنی پر جسم باندې چې څومره قواو عمل کړی دی په قوې په وارد شوي دا ټولې قوو الجبري مجموعه یا ماثله قوه که ورته وایي آر یا ماثله قوه یا الجبري مجموعه دا باید له صفر سره مساوي شي د دې خبرې معنا دا ده یعنې که دا قانون بیا لږ دغه شرط موږ لږ په مستقل ډول عملي کو یعنی د قوو افقي مرکبو مجموعه باید صفر شي افقي مرکبو مجموعه یعنی اف یو ایکس جمع اف دوا ایکس جمع اف درې ایکس جمع اف څلور انتر اف ان ایکس پورې چې دا ټولې مجموعې ته سیګما اف ایکس هم ویلی شو دا ټوله مجموعه باید څنګه شي دا باید صفر شي یعنې پر جسم باندې چې څومره قواو عمل کړی دغه ټولو قواو د افقي مرکبو الجبري مجموعه یا محصله باید صفر شي همدا ډول د عمودي قوو عمودي مرکبې لکه اف یو وای جمع اف دوا وای جمع اف درې وای جمع اف ان وای یا که ورته سیګما اف ان اف وای وایو د عمودي مرکبو الجبري مجموعه هم باید صفر یا په لاندې ډول صرف دومره یاد کړئ چې پر جسم باندې د ټولو وارد شویو قوو الجبري مجموعه یا محصله قوه باید څنګه شي دا باید صفر شي لومړی شرط دا دی دویم شرط شی دی دویم شرط دا دی چې پر جسم باندې د ټولو قواو د مومنټونو الجبري مجموعه باید صفر شي پر جسم باندې د ټولو قواو د مومنټونو الجبري مجموعه باید صفر شي سیګما ام یعنی مجموعه د مومنټونو باید شي صفر شي دا دوه شرطونه په د تعادل عمومي شرطونه بلل کیږي پر جسم باندې د ټولو وارد شویو قوو ماثله باید صفر شي او دویم شرط دا دی چې پر جسم د ټولو قواو د مومنټونو حاصل جمع یا د مومنټونو الجبري مجموعه دا باید له صفر سره مساوي شي د دغو دوه شرطونو په پلي کېدو سره جسمونه د تعادل حالت لري د مثالونو په منځ کې یوه خبره کړې ده زه به یې دلته راواخلم د همدې شرطونو سره په یو ځای کسان بیا د مثالونو په منځ کې دا خبره کتاب کې شوې ده که چیرې په دې دوو شرطونو کې داسې وشي چې
د قوو مجموعه په جسم کې صفر شي اما د مومنټونو مجموعه صفر نشي پر یو جسم چې څومره قواوې واردې شوي دي د دغو قواو مجموعه صفر شي خو ولې د مومنټونو مجموعه صفر نشي نو بیا ویل کیږي چې جسم په انتقالي تعادل کې دی بیا به داسې وایي چې جسم په انتقالي تعادل کې دی په انتقالي تعادل کې دی یعنی تعجیل نه اخلي معنی دا یعنی تعجیل نه اخلي ولې تعجیل نه اخلي ځکه قوا صفر ده تعجیل مساوي کېږي له څه شي سره له قوا تقسیم پر کتله باندې چې قوا صفر شوله نو صفر تقسیم پر ام باندې تعجیل به صفر شي یعنی جسم تعجیل نه اخلي خو په دوران پیل کوي دوران تر سره کوي دوران باندې ځکه پیل کوي چې هلته مومنټ موجود دی مومنټ د صفر خلاف دی نو کچېرې پر جسم کې دغه دوه شرطونه مو چې مخکې وښودل دا د قواو مجموعه په جسم کې صفر شي ولې د مومنټونو مجموعه د صفر خلاف شي نو بیا دا معنی لري چې جسم په انتقالي تعادل کې واقع دی یعنی جسم تعجیل نه اخلي خو په دوران پیل کوي همداشان کچېرې پر جسم کې د مومنټونو مجموعه صفر شي سیګما ام صفر شي او د قوو مجموعه د صفر خلاف شي د مومنټونو مجموعه صفر شي او د قواو مجموعه د صفر خلاف شي بیا جسم په دورانی تعادل کې واقع دی جسم په دورانی تعادل کې دی څه معنی یعنی تعجیل اخلي یعنی جسم دلته تعجیل اخلي خو دوران نشي کولای جسم تعجیل اخلي خو دوران تر سره کولای نشي که د مومنټونو مجموعه صفر شوله او د قواو مجموعه د صفر خلاف شو بیا جسم په دورانی تعادل کې دی یعنی جسم به تعجیل اخلي ځکه قوا خو شته ده خو ولې په دوران باندې پیل نشي کولی ځکه هلته د مومنټونو مجموعه صفر ده دواړه انتقالي تعادل او دورانی تعادل په هغو جسمونو کې چې هم خطي یا مستقیم الخط حرکت کولی شي او هم دورانی حرکت کوي په دوی دواړو کې دا دواړه په دې ډول جسمونو کې دا دواړه تعادلونه انتقالي او دورانی تعادل دواړه ډیر مهم دي دواړه اهمیت لري که اوس راځو د تعادل د شرطونو په مورد یو څه مثالونه حل کوو د تعادل د شرطونو په برخه کې بیلابیل مثالونه دي یو مثال دا د دې ځایونو کې کتاب کې بعضې مثالونه لږ ګډ وډ او غلطۍ هم زیاتې لري یو مثال دا دی چې یو ګروپ یې ښودلی دی چې یو ګروپ لاس نیوټانه وزن لري یو ګروپ ته لاس نیوټانه وزن لري او د کوټې له چات څخه د کوټې له چات څخه راځړول شوی دی یا راځوړند شوی دی او ګروپ د تعادل په حالت کې دی ګروپ د تعادل په حالت کې دی د سیم یا د تار د کشش قوه پیدا کړی لکه هدف دا دی فرض کې دا یو چات شولو د یوې کوټې چات دی او دلته یو تار دی یو سیم دی یو تار دی او د دې تار په انجام پورې دلته څه شی دی فرضاً یو د برېښنا یو ګروپ هغه شوی دی دا ځړول شوی دی دغه هغه چې دی ګروپ چې دی فرض کې دا ګروپ څومره وزن لري ډبلیو یا وزن یې څومره دی لاس نیوټانه دی ګروپ لاس نیوټانه وزن لري دغه تار اوس وزن خو ښکته کش کېږي دا تار باید په متقابل ډول یوه قوه وارده کړي تر څو د ګروپ د تعادل په حالت کې وساتل شي ځکه که چیرې سیم یا تار د راښکلو یا د کشش قوه ونه لري بیا خو ګروپ باید لاندې پرېوځي وغورځېږي یعنی په دې سیم کې پورته خواته د ټینشن یا د راښکلو یا د کشش یوه قوه عمل کوي ټي د سیم یا د راښکلو قوه ده یا څه ورته وایي یا ټینشن فورس دی ټینشن فورس د کشش قوه ده
دا د وزن د قوې سره باید په مخالف لوري عمل وکړي تر څو هغه خنثی کړي او تعادل رامنځته کړي. دا قوه به څومره. اوس دلته که فکر وکړئ په ګروپ باندې دوو قوو عمل کړی دی. یو خپله د ګروپ وزن دی او بل د سیم یا د تار د کشش قوه ده. دواړه قوې یو د بل سره مخالف الجهت دي. فرض کړئ دا د قوو د تاثیر ټکی شول. یوه قوه لاندې عمل کوي W او ټي قوه پورته عمل کوي چې دواړه قوې مخالف الجهت وي یا وکتورونه مخالف الجهت وي. که دا پورته قوه مثبت فرض کړو دې ته مثبت علامه مثبته وښیو نو دا د لاندې قوې علامه به منفي وي. ولې ځکه وکتورونه یا قوې مخالف الجهت دي. تاسو ویلي وو په 10م صنف فزیک کې چې کله دوه وکتورونه یو د بل مخالف الجهت وي نو د یوه وکتور علامه مثبت دی بل منفي نیول کېږي. دا د لوري د اختلاف له کبله نو منفي هلته مثبت دی. اوس هلته ویلي دي په سوال کې چې دغه ګروپ د تعادل په حالت کې دی نو چې تعادل په حالت کې وي د قواو الجبري مجموعه باید صفر شي. سیګما اف مساوي صفر. سیګما اف د قواو مجموعه کوي. دلته څو قوه عمل کړی په ګروپ باندې؟ دوه قوه د کشش او د وزن قوه او جهتونه څنګه دي؟ مخالف دي. نو ماثله قوه د دوو قوو چې مخالف لوري ولري د هغوی ماثله قوه چې پیدا کوو منځ کې به منفي علامه لیکو. فرض کړئ که د ټي قوه علامه مثبت وښیو. ټي قوه جمع د W قوه د W قوې سره به منفي علامه ولیکئ. د ټي قوه جمع منفي W ولې به منفي ولیکل؟ ځکه جهتونه یې خلاف دي. که د ټي د قوې لوری مثبت ونیسو ټي قوه علامه یې مثبت وي نو دا بله به یې منفي وي. که دواړه مثبت بیا خو هم جهت معنا ورکوي. ټي جمع منفي W مساوي صفر خپل لیکو. د ټي قوه به خپله ولیکئ. دا به مثبت ضرب منفي W مساوي کېږي صفر سره. ټي به مساوي شي منفي W ښي خواته ولګئ W سره او W تیار را کړی دی څومره دی؟ 10 نیوټنه دی. نو د ټینشن قوه د تار د کشش قوه به هم څومره وي؟ هغه هم 10 نیوټنه وي. چې څومره د ګروپ وزن درکړی وي دا ډول سوالونه کانکور پرمونو کې هم راځي کله کله. نو لاندې چې څومره د ګروپ وزن ښودلی وي هغومره د ټینشن قوه هم ښیي. مثال د ګروپ وزن 80 نیوټنه ښودلی د ټینشن قوه به څومره وي یا د تار د راښکلو یا کشش قوه هغه هم 80 نیوټنه وي. د ګروپ وزن فرضاً 60 نیوټنه دی. د راښکلو قوه به هم د تعادل په حالت کې چې وي. دا یو مثال. دویم مثال ته راځو. دویم مثال په یوه شکل کې راکړی دی. دې ته پام وکړئ. دا هم د کتاب سوال دی. دې برخه کې مثالونه ډېر راخیستي دي. داسې یو شکل دی. دا فرضاً لکه یو چات ته یا یو د یوې کوټې چات فرض کړئ. په دې ځای چې داسې یو تار تړلی دی او د تار په د هغه پورې انجام پورې یوه کتله راځوړند شوې ده. لکه اوله کې خو کتله سیده راځوړند کېږي خو دلته تار ښي طرف ته د یوې قوې په واسطه کش شوی دی. ښي طرف ته یوې افقي قوې عمل کړی دی چې د دغې قوې مقدار څومره دی؟ 15 نیوټنه دی. او دغه تار د دغه پاس افقي چات سره یا د دغه افقي سطحې سره 53 درجې زاویه جوړه کړې ده. د تا دوه پوښتنې کړي دي. د تار د کشش قوه پیدا کوي او د دغې کتلې وزن پیدا کوي. د تار د کشش قوه یعنی ټي دا پیدا کوي او د دغې کتلې کوم وزن چې دی وزن عموما د ځمکې خواته کش کېږي W دا پیدا کوي. یعنی یو تار دی په چات پورې تړل شوی دی. په تار پورې یوه کتله راځوړند شوې ده. دا کتله یې د 15 نیوټنه افقي قوې په واسطه ښي طرف ته لږه بې ځایه کړې. داسې بې ځایه کړې ده چې د تار او د دغه افقي چات په منځ کې 53 درجې زاویه جوړه شوې وي. د دغه تار د کشش قوه به څومره وي او د جسم یا د دغې کتلې وزن پیدا کوي. دوه پوښتنې کړي دي. اوس راځو که دلته تاسو د شکل ته ځیر شئ. په دلته 3 قوې عمل کړی دی. 3 قوې دلته په شکل کې کوي عمل کوي. 3 قوې دي یا 3 قوې شته دي. دلته کومې قوې دي؟ یوه د اف قوه افقي قوه ده چې مقدار معلوم او 15 نیوټنه ده. بل وزن دی د کتلې وزن دی چې معلوم نه
ده که وزن هم یوه قوه ده او بله د تار د راښکلو یا د کشش قوه ټینشن فورس چې دا هم معلومه نه ده. درې قوې دي. نو مخکې مې هم درته ویلي وو چې هر کله قوو شمېر له دونه زیاتېږي تاسو چې محصله پیدا کوئ باید څه وکئ دا قوې باید د وضعیه کمیاتو سیستم ته انتقال کړئ. نو دا درې واړه قوې به راواخلو د وضعیه کمیاتو په مستطیلي سیستم کې به رسم کړو. درې واړه قوې دلته راواخلئ. دلته چې دا قوې را انتقال کوي دا د جسم کتله چې کومه ده دا به د وضعیه کمیاتو په مبدا کې په نظر کې ونیسئ. دا کتله شوله دا ام جسم. افقي قوه به د ایکس په محور باندې راشي ځکه سوال کې دا قوه موږ ته افقي راکړل شوې ده. دا د ایکس په محور باندې عمل کوي. دا فرض کوي د ایکس محور دی دې ځای پورې فرض کوي دا د ایپ قوه وښیئ. د ایپ قوه چې مقدار یې څومره دی 15 نیوټنه. وزن عمودا ځمکې ته کش کېږي. ځمکې او د وزن قوار وخت متوجه د ځمکې خواته وي نو دا به د وای په محور باندې داسې راشي. فرض کوئ دا د څه شي قوه شوله دا ډبلیو وښیئ وزن چې مقدار معلوم نه دی او د ټینشن قوه داسې رسم کوئ دلته وینئ په دې ډول چې د افقي سطحې سره یې 53 درجې زاویه جوړه کړې وي افق سره یعنې په دې ډول دغسې رسموو. دې ځای نه به د ټي له قوې سره څه شی رسم کوي یو موازي رسم کوي داسې. یا فرض کې لکه دا یو ټي قوې ته مو داسې امتداد ورکړی ده دې خوا ته مو راوستله نو دلته وینې دا زاویه چې 53 درجې وي دا زاویه به هم څومره وي 53 درجې وي. دلته یعنې دغه زاویه چې کومه جوړوي دا د ټینشن یا د کشش قوه چې کومه زاویه جوړوي دا څومره ده دا 53 درجې ده د افقي محور سره. اوس دلته وګورئ دا د اوس که د ایکس په محور تاسو قوې اوس د ایپ قوه چې دا د ایکس په محور واقع ده عمودي مرکبه صفر ده. د ډبلیو قوه چې دا د وای په محور باندې واقع ده عمودي مرکبه شته افقي مرکبه صفر ده. خو دا ټینشن قوه چې د ټي قوه دا نه د ایکس په محور باندې واقع ده نه د وای په محور باندې واقع ده په یوه باندې نو دا قوه په دوو مرکبو باندې ورته تجزیه کوي تر څو هغه د ایکس او د وای په محور مرکبي معلومې شي. یوه قوه به دلته حاصله شي دې ته به څه نوم ورکئ دا یوه مرکبه شول. دا د ټي قوه په دوو مرکبو باندې تجزیه کوو. یوه مرکبه د وای په محور عمودي مرکبه ټي وای ورته وایو او یو عمود د ټي د وکتور له انجام څخه د ایکس محور ته تیر کوي. دغه یوه بله قوه حاصله شوله چې دې قوې ته څه ویلی شو دې ته ټي ایکس وایو دا د ایکس په محور باندې مرکبه شوله. اوس راځو د تعادل شرطونه عملي کوو. د تعادل لومړی شرط دی په دې حوالو څو مثالو کې. لومړي شرط پر اساس باندې که دلته وګورئ د تعادل شرط اول شرط ته په کتو پر جسم باندې باید د ټولو وارد شوو قوو الجبري مجموعه یا محصله قوه باید صفر شي. د ایکس په محور که وکتل شي نو قوه عمل کړی دی. د ایکس په محور باندې دوی قوې دي. یوه د ایپ قوه 15 نیوټنه او بله د ټي ایکس قوه ده. نو اول د ایکس په محور باندې د قوو مجموعه څنګه کوو صفر کوو. سیګما اف ایکس مساوي صفر کوو. د ایکس په محور د قواو مجموعه د ایکس په محور وګورئ څو قوه عمل کړی دوه قوې دي. یوه ایپ 15 نیوټنه او بله د ټي ایکس قوه. دا دواړه قوې یو له بل سره په جهت کې مخالفې دي. کله چې دوی قوې مخالف الجهت وي یا مخالف لوري ولري نو محصله قوه د دوی له تفریق حاصل څخه عبارت ده. نو چې محصله قوه دلته پیدا کوئ دواړه قوې به سره منفي کوئ. فرض کې داسې محصله قوه لیکو ټي ایکس منفي ایپ مساوي کېږي له صفر سره مساوي صفر دا د سیګما اف ایکس پر ځای محصله قوه ولیکله. ټي ایکس د ټي د قوې افقي مرکبه ده. افقي مرکبه پر ځای خپل قیمت لیکو. ټي ایکس پر ځای څه شی لیکلی شو ټي ضرب کوساین د هغې زاویې چې د ټي قوه له افقي محور سره جوړوي یعنې 53 درجې. ټي ضرب کوساین 53 دا د ټي ایکس پر ځای منفي اف پر ځای منفي 15 نیوټن خپل لیکو مساوي کېږي له صفر سره.
टी ضرب کوساین 350 کوساین 350 درجو آی سوال کې درکړی دي 0.8 دی منفي 15 نیوټنه مساوي کېږي د 0 سره دا به 0 کداسې ولیکم چې 0.8 ضرب ټي دا هغې خواته اړوو مساوي کېږي له 15 نیوټن سره دواړه خواوې د ټي په ضریب یعنې 0.8 باندې وویشئ टी به مساوي شي له 15 نیوټنه تقسیم پر 0.8 باندې سرعت مخرج په لاسو کې ضرب کوي دا به 150 پر شپږ شي 150 چې په شپږو باندې تقسیم کوي څومره کېږي 25 نیوټنه کېږي نو د تار د کشش قوه یا د ټینشن قوه څو سره مساوي کېږي 25 نیوټنه کېږي ټي مساوي کېږي دا قوه معلومه شوله کشش قوه پیدا شوله اوس راځو دا د وای محور په نظر کې ونیسئ د وای په محور باندې د قوو مجموعه صفر کوو د ایکس په محور اوس د وای په محور د دواړو قوو مجموعه په نظر کې نیسو د وای په محور باندې هم دوه قوه عمل کړی دی یو د ټي وای قوه ده او بله د ډبلیو یا د وزن قوه ده دواړه قوې په جهت کې له یو بل سره مخالف لوري لري چې مخالف لوري لري نو د باید سره تفریق شي سیګما ای پی وای مساوي کېږي له 0 سره د وای په محور دوی قوې دي ټي وای او ډبلیو داسې لیکلی شو چې ډبلیو منفي टी वाई مساوي کېږي له 0 سره دا که داسې لیکي هم صحیح ده چې ډبلیو مساوي کېږي له ټي وای سره د ټي ډبلیو به مساوي شي ټي وای پر ځای څه شی لیکلی شي ټي ضرب ساین टी ضرب ساین 350 درجه ساین 350 پر ځای خپل قیمت وضع کوي ډبلیو به مساوي شي له ټي قوه مخکې پیدا شوې ده څومره ده 25 نیوټنه ضرب ساین 350 درجه ساین 350 درجو څومره دی 0.8 دی 0.8 نو د ډبلیو قوه به مساوي شي 0.8 پنځو کې ضرب 5 ضرب 8 څلوېښت 0 2 ضرب 8 14 او څلور شل یو 0.0 نیوټنه کېږي نو د وزن قوه به 0 نیوټنه وي ډبلیو څومره کېږي 0 نیوټنه دواړه قوې پیدا شولې او د ټینشن قوه څومره ده هغه 25 نیوټنه ده ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د فزیک درس تر همدې ځایه و